بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامی امارت د ویان دفتر فرمان شماره 1513 1440 هجری قمری کال 11 میاشت 4 تاریخ. په وزارتونو او امارتي ادارو کې د مراجعینو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هکله د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان د ابو الشماخ الازدي رحمه الله د خپل تر له زوی څخه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي رضی الله تعالی عنه ده روایت کوي چې هغه معاویه رضی الله تعالی عنه ته ورغله او ورته وویل مال رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چاته چې د مسلمانانو په چارو کې کوم کار وسپارل شي بیا خپل دروازه د مسکین مظلوم او اړمن کس پر مخ وتړله الله تعالی به د هغه پر مخ د هغه د حاجت او فقر پر مهال د خپل رحمت دروازې وتړي داسې مهال چې هغه به د الله تعالی رحمت ته تر هر وخت ډیر اړتیا لري. اخرجه احمد. د ترمذی په روایت کې راځي نو لدی وجه څخه معاویه رضی الله تعالی عنه د خلکو د حوایجو پوره کولو لپاره یو کس موظف کړ. د پورتنیو روایتونو لمخې لاندې مراتب منظوروم. لومړی ماده د وزارتونو مستقلو ریاستونو سترې محکمې محکمو ولایتونو ولایتي ریاستونو امنیه قومندانیو ولسوالیو او د نور امارتي ادارو مسؤلین مکلف دي چې اړوند وزارتونو او ادارو ته د مراجعینو د منلو لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو په مستقیم ډول خپل مشکلات مسؤلینو ته وړاندې کړي. دویمه ماده کچيري د دې فرمان په لومړی ماده کې د درج شویو مراجعو مسؤلین د چارو د تراکم او زیاتوالي له امله ونکړای شي له مراجعینو سره وګوري او ستونزې واوري نو خپل یو استازی د مراجعینو سره د کتنې او د هغوی د ستونزو د لرې کولو لپاره توظیف کړي. د دې فرمان په لومړی ماده کې د درج شویو مراجعو مسؤلین مکلف دي چې ډیر ژر د مراجعینو عریضو او ستونزو ته رسیدګي وکړي. دریمه ماده دغه فرمان د توشیح له نیټې څخه نافذ او په رسمي جریده کې خپور شي. والسلام. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله اخندزاده.